په افغانستان او هند ترمنځ نوی تړون لاسلیک شو او فاریاب کې د ښځو سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ دوو مهمو خبرونو ته. چارواکي وایي یو هندی شرکت له افغانستان نه 2000 ټنه زیره اخلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان نه 2000 ټنه زیره اخلي. دغه وزارت وایي اکبر رستمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان نه د 308 میلیونه افغانیو په ارزښت د زیرې واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ سوداګریزې اتاشې محمد نافع سروري رسنیو ته ویلي نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. دغه هوکړه لیک له مخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیرې مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو له مخې چې جابز انټرنیشنل هندي شرکت له د مخکې زیره له سوریې او پاکستان واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په سوداګریز نندارتون کې له ګډون وروسته د افغانستان زیرې ته لیواله شو او په فاریاب ولایت کې د ښځو سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدي نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته شوی. نوموړي ویل چې په دغه سوداګریز مرکز کې 200 مېرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې مېرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدماتو په ګډون په بېلابېلو برخو کې کار کوي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.